الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى. معززو یو ورور پوښتنه کړې ده چې په بعضې مدرسو کې او یا مساجدو کې بعضې امامان هغه چې ماشومانو ته قرآن عظیم الشان ورزده کوي نو د فای له سپارې ورته شروع کړي له سر د خوا چې الف لام میم ده له هغه یې نه شروع کوي. آیا دا جایز ده او که نه؟ محترم ستاسې په جواب کې به ووایم چې د ماشومانو د زده کړې دپاره چې هغه یا قرآن عظیم الشان یادوي حافظان وي او یا همداسې په رواني باندې زده کوي، نو که امامان یا استادان له فای د سفارې څخه ورته سورتونه شروع کړي، اخري سفاره ورته شروع کړي، بلکل جایز ده، په دې کې هیڅ موانع نسته. رد المحتار دا لیکي په جلد اول صفحه 428 کې او احسن الفتاوا هغه جلد اتم صفحه 18 کې او برهان العلوم البرهان فی علوم القرآن هغه په جلد اول صفحه 98 کې، یعنی ټول کتابونه د فقه او نور چې علوم د قرآن عظیم الشان دي په دې باندې متفق دي چې د فای د خوا د زده کړې دپاره قرآن عظیم الشان شروع کول بلکل جایز دي، په دې کې شرعي موانع نسته. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.